ته اوس لګیاې په مولیانو پسې سپکې وایې ته اوس لګیاې په مولیانو پسې سپکې وایې هغه د دین په عالمانو پسې سپکې وایې چې علم ښایي په قاریانو پسې سپکې وایې مړه بې شرمې چې شیخانو پسې سپکې وایې که دا نه شي نو ځان له بل څه کار شروع کا که دا نه شي نو ځان له بل څه کار شروع کا شاعري ستا شی نه دی ځان له څه روزګار شروع کا چېرته پولۍ خرڅوه دارنګ کاروبار شروع کا د عالمانو بغاوت نه ښه انکار شروع کا ته نوي نسل ته ساقي او کله جام یادوي ته نوي نسل ته ساقي او کله جام یادوي د پښتنې پیغلې د جسم هر اندام یادوي پکې حرام شیزونه هر وخت زریام یادوي د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبېللو د سترګو تور د زړه ټکور دی پکې وبېللو د خپلو دواړو مټو زور دی پکې وبېللو د کاکا زویا ستا د دې ګټې نه څه فایده شوه د کاکا زویا ستا د دې ګټې نه څه فایده شوه پټی دې وګټلو خرور دی پکې وبېللو. السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ پروګرام د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زموږ سره پیر بیا عبدالباسط ساحل صاحب میلمه شوی دی چې هغه په یو امید په یو سوچ باندې د یادونو مازیګر کې مرکه را جوړه کړې ده او دا یو خواهش را جوړ کړلی چې د یادونو د مازیګر مینوالو سره زه د خپل نظمونه شریکم په کومو کې چې یو میسج دی یو پیغام دی او د معاشرې دپاره یو اصلاح ده نو ستاسو ملاقات کو عبدالباسط صاحب د یادونو په مازیګر کې یو پیر بیا موږ تاسو ته هرکلی وایو. ډېرې زیاته مننه ابوبکر چې تاسو راغلی او موږ له موقع راکړله نو ستاسو یو جهان مننه کوو آباد اوسئ خوار مه شئ. عبدالباسط صاحب الریډي تاسو په مخکې مرکه کې معرفي شوي خو که د دې مینوالو سره خپل هغه نظمونه شریک کړل کوم چې تاسو په یو امید باندې راوړي دي ستاسو به ډېره مننه وي. ولې نو جي نظم څه داسې دی چې د اسلام په دې وطن کې د ایمان په دې وطن کې ناروا کارونه کیږي د ګناه کارونه کیږي هر طرف ته قتل عام دی څه غمجن ماښام دی د یو څو پیسو دپاره رور د رور نه قتل کیږي د جیداد په سر لانجه د تره وراره پکې ورانیږي د یو څو پیسو دپاره رور د رور نه قتل کیږي د جیداد په سر لانجه ده تره وراره پکې ورانیږي د وحشت ګرم بازار دی د وحشت ګرم بازار دی هر سړی امیدوار دی د هوا لونه خرڅیږي د وحشت ګرم بازار دی هر سړی امیدوار دی د هوا لونه خرڅیږي د وحشت په جال ګیریږي د یو څو پیسو دپاره عزتونه ترې لوټ کیږي. واه ډېر ښه. د حیا صادر شلیږي د بقا صادر شلیږي پښتنو شملې شپېښکته د وفا صادر شلیږي د حیا صادر شلیږي د بقا صادر شلیږي پښتنو شملې شپېښکته د وفا صادر شلیږي ښځې ووتې بازار ته د دجال فتنې شروع شوې ښځې ووتې بازار ته د دجال فتنې شروع شوې د خاوند حقوق یې مات کړل د زوال فتنې شروع شوې طلاقونه په فیسبوک شول نکاحونه په فیسبوک شول طلاقونه په فیسبوک شول نکاحونه په فیسبوک شول چاردیوارۍ خبرې ختمې ټول کارونه په فیسبوک شول کلی عام شراب خرڅیږي کلی عام شراب خرڅیږي عیاشۍ اډې چالو شوې زناګانې پکې کیږي په حاشۍ اډې چالو شوې د یو څو پیسو دپاره پښتنه پیغله ګډېږي. واه ډېر ښه. د یو څو پیسو دپاره پښتنه پیغله ګډېږي نظارې بل څوک نه کړي خپل پښتون ترې نه تاویږي. ډېر ښه زبردست. په دې لږ شانتي ژوندون کې سناشنا دور شروع شو په دې لږ شانتي ژوندون کې سناشنا دور شروع شو د پښتو په دې وطن کې ناروا دور شروع شو. انټرنیټ چې کله راغی نوی نسل متبا شو انټرنیټ چې کله راغی نوی نسل متبا شو د ټیک ټاک یوټیوب له وجې نوی نسل مو رسوا شو انټرنیټ چې کله راغی نوی نسل متبا شو د ټیک ټاک یوټیوب له وجې نوی نسل مو رسوا شو دین اسلام نه ناخبرې دي د قرآن نه ناخبرې دي په موبایل کې ماهر دي د ایمان نه ناخبرې دي. ډېر ښه. دین اسلام نه ناخبرې دي د قرآن نه ناخبرې دي په موبایل کې ماهر دي د ایمان نه ناخبرې دي د جماعت په لاره نه ځي سینما باندې مین دي. ډېر ښه. د جماعت په لاره نه ځي سینما باندې مین دي د تبلیغ په لاره نه ځي په ګډا باندې مین دي د جماعت په لاره نه ځي سینما باندې مین دي د تبلیغ په لاره نه ځي په ګډا باندې مین دي د مغرب تهذیب شروع شو په لباس کې پرخ راغی د مغرب تهذیب شروع شو په لباس کې پرخ راغی خپل دین اسلام یې هیر کو په خوراک کې پرخ راغی د پښتون ظلمو خبرو په انداز کې پرخ راغی د ګناه په دې بازار کې چې پرې لږه سخته راشي بیا د خدای رحم غواړي
د ګناه په دې بازار کې چې پرې لږه سخت راشي بیا د خدای رحم غواړي دا لا ښه ده ای ساحله په دې دومره سخت حالات کې پاس له بره د اسمانه په مونږ کاڼې نه ورېږي په مونږ کاڼې نه ورېږي په مونږ کاڼې نه ورېږي. ډېر ښه زبردست. ساحل صاحب یو بل نظم دی تاسو تیار کړی دی که هغه هم زموږ سره شریک کړئ نو ستاسو به ډېره مننه. د نوي دور په شاعر مې نن قلم راوچت کړو د نوي دور په شاعر مې نن قلم راوچت کړو د پښتنو بدرنګ تصویر مې نن قلم راوچت کړو ډېر شوم مجبور ځکه آخر مې نن قلم راوچت کړو د خپل خوبونو په تعبیر مې نن قلم راوچت کړو. شاعر ستا د شاعرۍ نه سخت نفرت کومه شاعره ستا د شاعرۍ نه سخت نفرت کومه ډېر په اخلاص د عالمانو زه عزت کومه چې د عالم خلاف عزت ترې بغاوت کومه تا ته په مینه رورولۍ دا نصیحت کومه. ته چې پیدا شوې درته غوږ کې اذان وښودو ته چې پیدا شوې درته غوږ کې اذان وښودو بیا چې لږ لوی شوې نو تا ته یې قرآن وښودو تا ته یې دین اسلام د پاک غني سبحان وښودو درته یې ژوند د پاک نبي آخر زمان وښودو. ته اوس لګیا یې په مولیانو پسې سپکې وایې ته اوس لګیا یې په مولیانو پسې سپکې وایې هغه د دین په عالمانو پسې سپکې وایې چې علم ښایي په قاریانو پسې سپکې وایې مړه بې شرمه یې چې شیخانو پسې سپکې وایې. دغې ملا هم نکاحونه هم جرګې کړي دي دغې ملا هم نکاحونه هم جرګې کړي دي درته منبر باندې هر وخت مسلې کړي دي ښه په اخلاص چې د هر مړي جنازې کړي دي په هر یو دور کې د حق فیصلې کړي دي. لږ په خپل ځان کې د دې خلکو عزت پیدا کا لږ په خپل ځان کې د دې خلکو عزت پیدا کا د داسې بیکاره شاعرۍ نه لږ نفرت پیدا کا د خلکو منځ کې ښایسته مینه محبت پیدا کا د ناروا کار نه هر وخت بغاوت پیدا کا. که دا نشي نو ځان له بل څه کار شروع کا که دا نشي نو ځان له بل څه کار شروع کا شاعري ستا شی نه دی ځان له څه روزګار شروع کا چېرته پولۍ خرڅوه دارن کاروبار شروع کا د عالمانو بغاوت نه ښه انکار شروع کا. ته نوي نسل ته ساقي او کله جام یادوي ته نوي نسل ته ساقي او کله جام یادوي د پښتنې پیغلې د جسم هر اندام یادوي پکې حرام شیزونه هر وخت سریام یادوي د نوي نسل ته بدرنګ تصویر د قام یادوي. زما د قام بچي اوس هر وخت شراب یادوي زما د قام بچي اوس هر وخت شراب یادوي د ګانو شوق کوي اوس هر وخت رباب یادوي د پښتنو پیغلو دیدن بس دغه خواب یادوي داسې څوک نشته چې رڼا قلم کتاب یادوي. ستا شاعري زما د نوي کل ژوندون تباه کوي ستا شاعري زما د نوي کل ژوندون تباه کوي دغه ساقي دا میخانه زما پښتون تباه کوي سکون ته اخلي ستا شاعري زما د نوي کل ژوندون تباه کوي ستا شاعري زما د نوي کل ژوندون تباه کوي دغه شراب دغه ساقي زما پښتون تباه کوي نفرت خورئ د پښتنې سیمې سکون تباه کوي. زما د نوي کل دا ذهن بدلول غواړي اوس زما د نوي کل دا ذهن بدلول غواړي اوس ساقي شراب او میخانه اوس ختمول غواړي اوس دا ځلنده ستوري سکولونو ته لیږل غواړي اوس قلم کتاب ورکوي ټوپکې ختمول غواړي اوس. ډېر ښه زبردست. دا مې یقین دی چې د نوي دور تصویر به جوړ شي دا مې یقین دی چې د نوي دور تصویر به جوړ شي د دې حالاتو بدلولو ښه تقدیر به جوړ شي د مشرانو د خوبونو ښه تعبیر به جوړ شي د حق د پاره چې لیکل کړي ښه شاعر به جوړ شي. ساحل وایي چې دا ژوند به دې روښانه وي بیا ساحل وایي چې دا ژوند به دې روښانه وي بیا ښه به مزې کړې شاعري به دې روانه وي بیا ښه به مزې کړې شاعري به دې روانه وي بیا. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو د عبدالباسط ساحل صاحب زمونږ به کوشش شي چې د مختلفو ځایونو د سنجیده شاعرانو سره تاسو ته مخې ته راشو زمونږ د یادونو مازدیګر پروګرام سرته رسي د روان پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان.